درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او خوږو ګلالي زده کوونکو، زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست. د نن ورځې درسي موضوع ته هیلهمنده یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه ته راتېر زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او د اووم ټولګي کتاب څلورم لوست دی، نو هیلهمنده یم چې تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودی او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپه او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیلهمنده یم درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلورخواوې او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25مې صفحې څخه پیل بیا تر 28مې صفحې پورې. خوږو ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له: لومړی د افغانستان موقعیت او څلورخواوې، دویم طبیعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلورم دښتې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خوږو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله. خوږو ګلالي زده کوونکو، راځو خپل درس پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې دی د افغانستان موقعیت او څلورخواوې دی. نن ورځ به موږ او تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلورخواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې کورې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه واوسېږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري، چې دا په خپله موږ او تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپېژندله چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو، که چیرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوږو ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان د اسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کوره کې او د استوا له کږې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کوره کې، چې دغه کوره په خپله د لندن د ګرینویچ له کږې څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هېواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالي یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت د زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی چې دی په خپله 6,52,000 کیلومترو مربع ته رسېږي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان څلورو خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هېواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هېواد ته متوجه واوسېږئ، د استرالیا هېواد شاوخوا 4 طرفه چې استرالیا په خپله یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هېواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چارچاپېره یې نور هېوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلي دي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله د دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسېږي، یعنې دی په خپله د عربو سمندرګي ته چې ډېر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هېواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هېوادونه یا هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هېواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یا هم هغه سرحدونه چې دي هغه په خپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه سرحد چې دی دا په خپله د یو تحمیلي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادېږي د دغو په واسطه سره رامنځته شوی دی، چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هېواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پېژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پېژندلې. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنې په د افغانستان چې دی د لویدیځ یا هم لمر لوېدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري.
همدارنګه درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچنۍ څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لاره نه لري، نو همدې کبله څخه نور ښارونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لاره نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د اسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تېرې شوي دي د دغو لارو څخه دوی تېرېږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو دوی دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تېر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي جغرافیې په هکله لولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو او خوږو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپله غرنۍ ده، یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپله یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیتکو غر لري ده، د سیاکو غر لري ده، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اورېدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترینه غرونه چې دی هغه په خپله د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اورېدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغو غرونو لري د لوړې سطحې جوړې کړي دي او دغه غرونه زموږ د هېواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري چې دغو غرونو لوړوالي دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي نو دوی کې ژمي ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیات وي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي چې په افغانستان کې د دغو غرونو له لړیو څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک چې زیات شمېر خلک چې دي په خپله د دغو اوبو څخه د څښلو لپاره استفاده کوي او زیات شمېر خلک بیا د خپل ورځنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دغو اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو دا و چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړیو په باره کې ولوستله چې افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دښتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پېژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هېواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنې هغه سیمې چې زموږ ګران هېواد ته چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنې که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ ځینې سطحې وي ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هېواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د واخان سطحې دي او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 7000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو
د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت یې په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي پکښې کې، بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوا، سیستان او باکوا دښتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دښتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دښتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دښتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ په وردګو کې د لیلې دښتې دي، او همدارنګه د لیلې دښتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دښتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنې د دوی هوا چې د معتدله هوا موږ نسو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو. په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود وي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږو او ګلالي زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلورپایې وپېژندلې. د دې ترڅنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپله افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله منده یم چې په یو څه پوه اوسېږئ. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې 5 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه 5 پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه ترڅنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نومونه واخلئ. یعنې ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونه نومونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نومونه واخلئ، او همچنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې یعنې د لوړو سطحو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. دویم د هېواد د لوړو سطحو نومونه واخلئ. یعنې د هېواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ او تاسو وپېژندل، د هغو نومونه واخلئ. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6,000 څخه تر 7,000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. همچنان 5م سوال د هېواد د مهمو دښتو نومونه واخلئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله منده یم په یو څه پوه سوي واوسېږئ او یو څه مو زده کړي واوسېږئ. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت درته غواړم.